افغان حکومت پاکستان ته څنګه د راکټي بریدونو په اړه غبرګون ښکاره کړی. کابل ته نن پاکستانی پلاوی د څه لپاره راغلی و، حکومت د ډیورن کرښې په اړه ورته څه ویلي دي، دې ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. افغان حکومت پاکستان ته ویلي راکټي بریدونه او د تاسیساتو جوړول بند کړئ. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر کابل ته راغلي پاکستانی هیات ته په ټینګار سره ویلي چې دغه هیواد باید پر ډیورن کرښه راکټي بریدونه او د تاسیساتو جوړول بند کړي. بهرنیو چارو وزارت ویلي حنیف اتمر د پاکستان له پلاوي سره کتنه کوي. افغانستان له پاکستان سره دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو ته ژمن دی او له مقابل لوري هم ورته تمه لري. د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کاږي چې دې لیدنه کې دواړه لوري همداراز پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر ستونزو هم خبرې شوې دي. درنو لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې که وخت